وای هنر د مینې پارول دي، د نفرتونو سوځول دي. دا په کندهار کې د ښکلي هنرونو د ټولنې په انګړ کې یوه نوشته یوه کلمه ده چې سترګې مې ورباندې وموښلېدلې. په کندهار کې د ښکلو هنرونو ټولنه چې د یوې خوا د نقاشۍ هنر په برخه کې زده کوونکي روزي او تر دې دمه یې سلګونه زده کوونکي فارغه کړي دي او د تصویر په ژبه باندې ټولنې ته ښکلاګانې پرمختګونه په رسامۍ رسوي او خلکو ته عامه ذهنیت ورکوي. د دې ټولنې بنسټګر او مشر ښاغلی امان الله درخشان صاحب زما سره نن په مرکه کې دی. زه غواړم د دوی پر فعالیتونو باندې نن خبرې وکړو او د دې ترڅنګ د دوی پر نورو لاسته راوړنو هم یو بحث ولرو. زه غواړم په پیل کې د ښاغلي درخشان صاحب څخه د دوی د فعالیتونو په اړه باندې وپوښتم. درخشان صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ. تقریبا څونه وخت کېږي چې په کندهار کې د دغې ټولنې چارې مخته بیاست؟ ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسې د ګروپ ټولو اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. امان الله درخشان یم، په کندهار کې د ښکلو هنرونو ټولنې مسؤل. ستاسې د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کندهار د ښکلو هنرونو ټولنه تقریبا د نن څخه 10 کاله مخکې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې راپیل شوې ده چې د دې ټولنې کې تقریبا 11 کسان د کندهار تکړه انځورګران او خطاطان شتون لري چې د دې مالي لګښت د افکو کمپنۍ د شاعر محمد قاضي لخوا څخه شوی دی او د اطلاعات فرهنګ په پروګرام کاري باندې موږ تقریبا د 10 کالو په شاوخوا کې دلته موږ هنري فعالیتونه لرو. په هنري فعالیتونو کې مشخصا راته ووایاست کومې کړنې دلته تاسو ترسره کوئ؟ دلته د ذوق ته په لیدو مثلا کوم ځوانان کوم برخې ته زور دي، موږ هغه ته تقریبا د خطاطي برخه لرو، د نقاشي برخه لرو، مینیاتوري لرو، شبکه کاري لرو، سوخته کاري لرو، حکاکي لرو او داسې نورې برخې چې مثلا هغه زموږ د استادانو لخوا څخه دوی زده کړي هغه شاګردانو ته د شاګردانو ترڅنګ په عام طور په ټولنه کې مو تر اوسه پورې کومې کړنې ترسره کړي دي او د یو مثبت تاثیر سره یو ځای واقع شوي دي؟ همیشه موږ دا کړی ده چې موږ د کندهاري ځوانان د هنر په مټ مثلا دوی تشویق کړو چې دوی د بیکارو ناستو ولاړو پر ځای باندې هنرونو ته مخه کړي. نو موږ هر وخت چې مثلا د جنتري پر اساس چې مثلا کومه ورځ د معلولینه ورځ ده، په هغه ورځ باندې موږ نندارتون جوړ کړی دی، د ښځو نړیواله ورځ باندې موږ نندارتون جوړ کړی دی چې موږ خپل پیام و ټولنې ته په مثبت ډول خپلو شاعرانو ته ورسوو. تقریبا موږ د 10 کاله په جریان کې 22 نندارتونونه جوړ کړي دي. یعنې دا نندارتونونه په کندهار کې ترڅنګ موږ په غزني ولایت کې نندارتون درلودی، په هلمند ولایت کې مو نندارتون درلودی. همدا چې زموږ اوازې د پلازمینې کابل پورې رسېږي او د تېر ولسمشر په وخت کې د حمید کرزي په وخت کې زموږ نندارتون په هر کې مثلا هلته دغه شو هغه د خوا څخه موږ ډېر وستایلو شو چې په کندهار کې هنر شته، هنرمندان شته او د هنر مینهوال شته او موږ یې خورا ډېر وستایلو. هنر د خلکو د ژوند سره مستقیمه اړیکه لري او په دغه برخه کې هره یوه انساني ټولنه هنر ته اړتیا لري. په کندهار کې اوس د تېرو 10 کالو راهیسې چې تاسې د دې ټولنې تر چتر لاندې فعالیت کوئ، د خلکو علاقه اوس څومره ده او خلک څومره علاقه ورسره ښیي؟ د تعلیم او تربیې چې مثلا ځوانان په یو عمومي په دانش باندې سمبال کېږي، ورځ پر ورځ تر بلې ورځې د خلکو مینه د هنر سره ډېرېږي. یعنې که 10 کاله یا 15 کاله دمخه چې موږ کندهار مقایسه کړو نن پرې ډېر تفاوتونه راغلي دي. په هغه وختو کې چې مثلا 10 کاله یا 15 کاله دمخه موږ نقاشانې کولې، څو ورځې بعد چې به راغلو هغه تصویر به مخ به یې خراب کړی وي، به سترګې ورخرابې کړې وي، به برغاره یې لیکه راکش کړی وه. نو اوس هغه شان نشته. اوس خلکو علاقمندي خصوصا د ځوانانو طبقې د ښځینهو طبقې د نقاشۍ څخه ډېرېږي. هغه مثلا په اول وخت کې چې موږ مثلا د ټولنه خلاصه کړه موږ ډېر لږ شاګردان درلودل، خو اوس موږ شاګردان ورځ تر بلې شاګردانو علاقه ډېرېږي او شاګردان مو ډېرېږي. معمولا هغه شاګردان چې تر اوسه پورې درخشان صاحب تاسې فارغه کړي دي هغوی اوس په دغه خپله د علاقې او ذوق په برخه کې په کار باندې بوخت دي، کار کوي؟ بلې ډېره کسان چې موږ مثلا د ښځینهو په برخه او د نارینهو په برخه کې موږ فارغه کړي دي هغوی اوس په خصوصي سکتورو کې او په دولتي سکتورو کې د استاد په صفت باندې دندې ترسره کوي او د خپل کور څخه ډېر راضي دي. د نقاشۍ په برخه کې د یو استاد په صفت باندې مو په تېر دغه څه موده کې مو ډېر تمرکز پر څه شي دی چې هغه تاسې انځور کوي او دغه د انځور ژبه ټولنې ته یو مثبت ذهنیت ورکړي؟ ډېر تمرکز خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډېر تمرکز دا زموږ نه د ټولو هنرمندانو دا وجیبه ده چې د سولې په اړوند باندې موږ ډېر کار کوو، چې ذهنیت سازي وکړو. موږ ځوانان
زینتونه جوړ کړو د نقاشۍ په واسطه باندې د پیامونو په واسطه باندې په ښار کې تاسې ځینې نقاشیانې پر دیوالو باندې وینئ چې هغه د دغه ټولنې د استادانو محصول دی چې یعنې تصویر داسې یو شی دی چې که تاسې بازار ته هر ورځ وینئ دغه تصویر مو په ذهن کې پاتې کېږي که هغه ته بیا یو لنډ پیام لیکل سوی خو بیخي ښه دغه شي څخه که پر میډیا باندې یا پر سوشل میډیا باندې موږ تاسې یو شی د سولې اړوند وینو هغه تېر ځو هېر ځو او که چېرې مثلا موږ بازار ته ځو هر ورځ د تصویر سره مخامخ کېږو هغه پیام هغه لیکنې زموږ په ذهن کې پاتې کېږي دا به تل پاتې وي. رخشان صاحب که تاسې په خپل راته ووایاست تقریبا د څونه وخت راهیسې د هنر په دغه ډګر کې البته یو سپېڅلی ډګر به ورته وایي چې کار کوئ او تر اوسه پورې په ټولنه کې د یو ډېر ښه حالاتو سره موږ واقع شوي څونه وخت مو کېږي؟ ډېره مننه که مبالغه ونه کړم فکر کوم د 15 یا 16 کاله څخه به اضافه کېږي تقریبا زه په 4 سنه کې چې کله په 4م ټولګۍ کې وم ما به داسې یو نقاش و په کابل کې هلته بیا دی د نقاشي نه به د ویترین شاته به یې ښول نو زه به هغه ته دایم درېدلم بیا به یو ورځ ده راته متوجه شو راته پام یې ته هر ورځ دا تصویر ته درېږې نو ستا علاقه ما زه خو والا ډېره علاقه لرم ته کولی شې دلته زموږ سره د شاګرد په صفت باندې دغه مسلک زده کړې نو زه ډېر خوشحاله شوم بیا دغه 4 شپېته راهیسې بیا تر 9 سالې پورې تقریبا ډېر عمر کېږي زه د هنر سره سلیقه لرم او کاري تجربه مې په دې کې ښه شوې ده اوس فضل خدای په ټولو بخښو کې کار کولی شم. د ښکلو هنرونو د ټولنې د یو مشر په صفت باندې د یو استاد په صفت به ټولنې او ځوانانو ته به مو لنډه لارښوونه څه وي؟ ما مخکې مې یادوري وکړه چې زموږ د حوزې په سطحه د هنر د خوا څخه ډېر پس پاته سوي یو نو ځوانانو ته مې دا دغه ده چې توصیه مې دا ده ورته چې تاسې مثلا د نورو مسلکو تر څنګ کې انګلیسي او کمپیوټر وایاست او هنرونو ته هم هغه کوي چې خدای مکړه موږ د هنرونو یو ورځ د لاسه ورنکړو او دوی باید که چیرې د فراغت په وخت کې دا هنرونو ته ښکلو هنرونو ته توجه وکړي دا به ډېر ښه وي. ډېره مننه د رخشان صاحب چې د مرکې وخت مو راکړئ. تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه ښاغلی رخشان صاحب د تېرو 15 کالو راهیسې په دغسې یو ټولنه کې چې ناخوالې اوج ته رسېدلي دي خپل قلم یې اوچت کړی او غواړي د انځورګرۍ په ژبه باندې ټولنې ته ارامتیا سکون او پرمختګ وښیي او په کل کې عامه ذهنیتونه ورغوي. تر بلې دغسې یوې ځانګړې مرکې ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ پر پاک کلام سپارم.